هره ګړۍ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه تازه او کره خبرونه وڅارئ. له امنیتي او سیاسي بدلون نیولې تر ټولنیزو، کلتوري او اقتصادي مسایلو پورې موږ یې بې پرې او متوازن تر تاسو رسوو. هره ګړۍ له کندوز راډیو څخه. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز راډیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن شنبه د زمري 25مه نیټه ده چې د 2025م کال د اګست له 14مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړۍ درته زه عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. افغانستان کې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې 4 کلنه امنیتي او اقتصادي پرمختګ. د افغانستان او قرغیزستان د سوداګریزو او ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا پر سر خبرې وشوې. د کندوز پوهنتون له 315 محصلین فارغ شول. او د هند کشمیر کې سیلابونو 80 کسان وژلي او 80 نورې نادرکه کړي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغانستان کې د اسلامي امارت په واکمنۍ کې 4 کلنه امنیتي او اقتصادي پرمختګ. افغانستان په تیرو 4 کلونو کې د اسلامي امارت د واکمنۍ په موده کې په امنیتي، سیاسي، اقتصادي، کلتوري، بشري حقوقو او د ښځو حقوقو په برخه کې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. د امنیتي سکتور په برخه کې د اسلامي امارت چارواکي وایي چې په ټول هیواد کې بشپړ امنیت ټینګ شوی او د افغانستان هیڅ برخه کې په تیرو 4 کلونو کې امنیتي ضد پیښې نه دي لیدل شوي. د دوی په وینا د غیر مسؤل وسلوالو ډلو فعالیتونه په بشپړ توګه ختم شوي، لوی لارې خوندي شوي او د خلکو د ژوند او کار کولو لپاره مناسب چاپیریال چمتو شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی وایي چې د پولیسو ځواکونو اړینه روزنه ترلاسه کړې او په هیواد کې د امنیت ضد هر ډول هڅو سره د مبارزې توان لري. د افغانستان او قرغیزستان د سوداګریزو او ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا پر سر خبرې وشوې. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي قرغیزستان د سفر په لړ کې دغه هیواد له لومړي وزیر سره کتلې دي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي چې په دې لیدنه کې د سوداګریزو او ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا خبرې شوې دي. دواړو لورو د سفیرانو تر کچې د ډیپلوماټیکو اړیکو پر لوړېدو، دیني او کلتوري اړیکو ترڅنګ په سیمه ییزه کچه د ګډو خو په تړاو هم خبرې کړې دي. د سوداګرۍ ګډې خونې جوړېدل او کابل کې د قرغیزستان د سوداګریز فورم جوړول هم د دغه لیدنې د بحث وړ ټکي بلل شوي دي. عزیزي د دغې ناستې په ترڅ کې د قرغیزستان لومړي وزیر ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د کندوز پوهنتون له 315 محصلین فارغ شول. د کندوز پوهنتون له بیلابیلو پوهنځیو څخه 315 تنه محصلین فارغ شول. دغه زده کړیالانو په 4 کلونو کې د دې پوهنتون په 6 بیلابیلو پوهنځیو کې زده کړې کړې دي. د کندوز پوهنتون د محصلینو چارو مرستیال ضیاءالدین سریت ویلي چې په یادو پوهنځیو کې ښوونه او روزنه، حقوق، اقتصاد، کرنه، کمپیوټر ساينس، ویټرینري او انګلیسي شامل دي. فارغ شوي زده اعلان د اسلامي امارت حکومت څخه غواړي چې د کار زمينه ورته برابر کړي. او وروستۍ خبر دا چې د هند کشمیر کې سیلابونو 80 کسان وژلي او 80 نورې نادرکه کړي. د هند په کشمیر کې د سختو سیلابونو راوتلو له امله 80 تنه مړه، 50 ټپیان او 80 نور نادرکه شوي دي. دغه سیلابونه پرون د کشمیر کشتوار ولسوالۍ په جیوسټي سیمه کې راوتلي دي. کشمیر کې د پیښو د مدیریت چارواکو ویلي چې تر اوسه 80 جسدونه موندل شوي، شاوخوا 80 تنه لا هم نادرکه دي او 300 تنه نور ژغورل شوي چې له ډلې 50 تنه سخت ټپیان دي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.